د نړۍ 15 هغه جیلونه چې هلته هر ډول عیاشي کیږي. ملګرو جیل مجرمینو ته سزا ورکول لپاره جوړ شوی خو په نړۍ کې ځینې داسې جیلونه هم شته چې هلته جیلیان داسې ژوند کوي چې په عامه توګه بل چاته په نصیب نه رسي. په نن ویډیو کې درته زه د نړۍ یو څو جالب او عجیبه جیلونو په اړه درته وایم. ملګرو زموږ هغه بل پیج د یوې ستونزې له امله خراب شو، نو دا نوی پیج د فالو یې کړئ. نمبر 15 سولنټیونا جیل. ملګرو دا جیل په سویډن کې دی. تاسو ته د سویډن یوه جالبه خبره وکړم چې سویډن خپل ډیر جیلونه بند کړي ځکه په سویډن کې د جرم کچه ډیره راټیټه شوې. سولنټیونا جیل د یو شانداره کور څخه کم نه دی. دلته د قیدیانو لپاره یو جیل جوړ شوی. قیدیان د خپل خوښې خواړه خپله پخوي. دې ته جیل صرف د دې لپاره ویل کیږي چې قیدیان دلته نه د باندې نشي تللی. د ځینو قیدیانو لپاره خو بیا ډبل بیډ والا کوټې هم جوړې شوي چې هلته د هغوی لپاره یو ټي وي هم شته. نمبر 4 بیسټوی جیل. ملګرو دا جیل په ناروې کې موجود دی. دې جیل ته د نړۍ یو ارامه جیل هم ویل کیږي. په دې جیل کې قیدیان د لرګو څخه جوړ شوي په ښایسته کوټو کې ژوند کوي. دلته قیدیان سایکل هم چلوي شي، په اسپو هم کیناستی شي، کبان هم نیوی شي، تر دې پورې چې د ټینس لوبه هم کولی شي. دلته د وړو جرمونو والا قیدیان ژوند کوي او دا تمه ترې کیږي چې په دې ځای کې به ترې ښه انسانان جوړ شي. نمبر 3 هولډن جیل. ملګرو دا جیل هم په ناروې کې دی. دا د ناروې دوهم داسې جیل دی چې د 5 سټار هوټل څخه کم نه ښکاري. په دې جیل کې تقریبا 250 قیدیان اوسېدای شي، مګر د دې ځای قیدیان داسې ژوند کوي چې یو عام انسان ته ډیر په مشکله حاصلیږي. په دې جیل کې د هر یو قیدي خپله ټي وي او هر یو ته یوه کوټه. د دې ځای پولیس ځان سره وسله هم نه ګرځوي. نمبر 2 جسټس سنټر لیوبن. استرالیا کې واقع دې جیل کې هم قیدیان د خپل د خوښې کالي اچوی شي چې د عامو خلکو په شان ښکاره شي. په دې جیل کې د 15 کسانو ګروپ جوړیږي او هر یو ګروپ ته خپل کور ورکوي چې دوی هلته د یوې کورنۍ په شان ژوند کوي. په دې جیل کې هم قیدیان ته داسې کورونه ورکوي چې د یو 5 سټار هوټل څخه کم نه وي. نمبر 1 فیسټ بیوټل. په جرمني کې موجود دا جیل د باندې ډیر ښایسته ښکاري او دلته قیدیان خو په آرامه سره ژوند کوی شي. دلته قیدیان خپل کار کوي، خپله ډوډۍ هم پخوي. د دې جیل مقصد هم د قیدیانو اصلاح کول دي. ویډیو تر دې ځایه ملګرو تاسو ته پکې کوم یو جیل ډیر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.